سلامونه علیکم ډېر احترامات قدرمنو دوستانو خدای دې وکړي تاسو ټول روغ جوړ خوشحاله د عافیت او صحت جامې پر تن ولرئ تاسو به زړه نه تنګوئ دا ډېره زیاته مهمه ویډیو ده ما ډېره هڅه کړې ده چې زه تر څو وکولی شم چې جی پي ټي اکاونټ په مکمل ډول سره تاسو ته تشریح کړم چې څنګه دا جوړیږي یا موږ څنګه کولی شو له دې څخه ویډرا وکړو یا څنګه کولی شو ټوکن پاکټ جوړ کړو او همدارنګه څنګه کولی شو چې موږ خپل ملګري دوستان دې ته دعوت کړو بله دا مسله ده چې څنګه کولی شو چې موږ له ټوکن پاکټ څخه جی پي ټي اکاونټ ته پیسې واستوو دې ترڅنګ دا مسلې به زه هم پکې تشریح کوم چې دغه معاش څه شی دی معاش څنګه محاسبه کیږي معاش څنګه راځي او اخر کې به دا هم درته ووایم چې دا سیستم کې کار څنګه کیږي یعنې دا ویډیو که لږه اوږده شوه تاسو به دې ته زړه نه تنګوئ او سینې ورته غټې کړئ په خیر سره نو د دې لپاره اول د ایز نه شروع کوو چې څنګه موږ کولی شو چې د جی پي ټي اکاونټ موږ جوړ کړو نو په اول کې هغه کوم د ملګري لینک باندې چې موږ راځو هغه به موږ ته په واتساپ کې لینک راولېږي کله چې موږ ته لینک راولېږلو نو موږ به څه شی وکړو موږ به راشو او په هغې لینک باندې به څه شی وکړو هغه به وکړو کلیک لکه دا لینک چې دلته پروت دی ملګرو دوستانو زه اوس راځم په همدغې لینک باندې څه شی کوم په همدې لینک باندې کلیک کوم دا د په دې لینک باندې ما کلیک وکړي او دا مخکې روان دی دوستانو د لینک څخه وروسته موږ ته دغه شی راغی په اول سر کې دغلته به موږ څه وکړو په اکاونټ کې به موږ دې ته یو نوم ورکړو صحیح ده نو نوم چې هر شی تاسو ورکوئ نوم زه لیکمه خان یو دوه درې مطلب دا یو نوم نه ورکوي لاندې راځو موږ پاسورډ ورکوو نو پاسورډ کې به څه شی ورکوو پاسورډ کې موږ ورکوو چې فرض مثال ABC DEF داسې یو دغه ورکوو او لیکم چې یو دوه درې یو نقطې ته مو ښیل دوستانو چې په دغه پاسورډ کې به تاسو سپیس نه ورکوئ فاصله به هم نه ورکوئ او بل دلته چې دا کوم نور حروف دلته موجود دي چې زه دا تاسو ته الخه کړم نو هغه به هم تاسو په دې کې نه ورکوئ یعنې هدف دا دی دوستانو چې له دې څخه غیر دغه نور حروف چې دلته لاندې موجود دي دا به هم تاسو نه ورکوئ لکه دا اټ شو دا زینه شو دا شیان به تاسو یو فیصدي شو دا شیان به نه ورکوئ دغې ځای کې دا لاندې ځای کې به د افغانستان څه شی وکړئ دلته به د افغانستان نمبر انتخاب کړئ دا او دلته به هم څه ولیکئ دلته به هم شماره ولیکئ او لاندې ځای کې به څه وکړئ لاندې ځای کې به هم ایمیل ورکړئ هر ایمیل چې تاسو ورکوئ بیا به موږ تاسو په رجسټر باندې کلیک کوو دا چې شو په دې باندې موږ تاسو بیا کلیک کوو دا به نو مخکې ځي زه اوس موږ تاسو چې کې اکاونټ جوړیږي ته بل مهمه ده دوستانو کله دغه موږ تاسو چې اوس دلته داخلو دا زموږ تاسو ګوګل لینک دی دا ګوګل لینک به تاسو چیرته بیسئ دا به تاسو د صفحې مخې دی یعنې دا کوم سکرین چې موږ تاسو د موبایل دی هغې مخې ته نو تاسو په دې باندې چې وکړئ کلیک وکړئ کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دلته به دوستانو راشئ اډ ټو هوم سکرین دې باندې به تاسو کلیک وکړئ یعنې زه غواړم چې دا هوم سکرین ته اضافه کړم کله مې چې په دې باندې کلیک وکړئ دلته به اډ ورته ووایم او دلته به اډ اتوماتیک دی دا به هم ورته ووایي نو دا به څه شی کېږي دا به په اتوماتیک شکل باندې هلته زموږ په صفحه باندې څه شي اضافه شي چې زه اوس نه وځم ګوره دوستانو تاسو دلته ښکاري چې دا دغه ځای کې دا څه شی دی پروت دی نو موږ کولی شو چې دلته بیا په لنډ ډول ورته راشو قدرمنو دوستانو دا د اکاونټ د جوړېدلو طریقه یو نقطه بل هم دلته یادونه وکړم امکان دی ولري چې چا اکاونټ جوړ کړی وي او له هغې څخه وروسته دا راځي غواړي زوړ اکاونټ اوپن کړي نو په همدغې لینک باندې دا ما چې مخکې په وټساپ باندې پې کلیک وکړي دې لینک باندې چې کلیک وکړي هغه به بیا دلته نوی اکاونټ نه جوړوي یا نوی اکاونټ ته به نه راځي فقط دلته به راشي په دې لاګین باندې به کلیک وکړي دغه اوس به تاسو ته زه دغه طریقه وښیم چې څنګه موږ کولی شو چې ټوکن پاکټ جوړ کړو جی پي ټي اکاونټ خو جوړ شو ټوکن پاکټ ملګرو دوستانو په دې خاطر دی د جی پي ټي اکاونټ کې خو موږ تاسو صرافي کوو خو دغه د چپ خواته ټوکن پاکټ چې دی په دې کې موږ تاسو ډیجیټل روپۍ ساتو کومې کرنسیانې چې موږ سره دي هغه په دې کې ساتو له دې ځای څخه کولی شو چې بیا د خپلې پیسې خرڅ کړو صرافانو ته یې ولېږو او له دې ځای څخه بیا چې کړو دا کیش کړو یا نغدي کړو نو اوس راځو زه په دې باندې کلیک کوم دوستانو دا خو ما لکه پخوا جوړ کړی دی صحیح ده دا زما خپل ټوکن پاکټ دی جوړ شوی دی خو کله چې دا تاسو د پلی سټور نه راواخیستلو یا د کوم دوست یا د ملګري نه تاسو مطلب په زیپیا کې راولېږلو نو بیا به څه شی کوئ دا به تاسو بیا څنګه مخته وړئ یا څنګه به دا تاسو جوړوئ نو تاسو وګورئ زموږ په اکاونټ کې تقریبا $950 دا اوس هم پکې پراته دي اوس هم راځو غواړو چې ټوکن پاکټ جوړ کړو څنګه چې موږ تاسو ټوکن پاکټ اوپن کړو د هغې څخه وروسته به ډایرکټ موږ تاسو راشو په باینانس سمارټ چین دې باندې به کلیک وکړو بیا به دلته دغه اول سر کې چې دی کریټ والټ دې باندې به کلیک وکړو دغلته دا چې کله ووهو دا پورته هم لیکلی دی کریټ والټ دې باندې به څه شی وکړو دلته به هم کلیک وکړو دا چې کله ووهو دوستانو نو په دې ځای کې به څه شی ورکړو دلته به نوم ورکړو
په دې ځای کې به هم یو دانه پاسورډ ورکړو، داسې پاسورډ به ورکړو چې 8 حروفو نه کم نه وي، او دلته به هم پاسورډ ورکړو چې 8 حروفو نه کم نه وي. دا هند په دې معنا چې زموږ لپاره کومک کوي، امکان لري کله زموږ پاسورډ یاد ووځي، نو دا به موږ ته عباره داسې یو نشانه غوندې راکوي چې هغه پاسورډ موږ څه شی ورکړی و. هغې څخه به وروسته بیا چې وکړو، په دغه ټکي باندې به کلیک وکړو او دا به چې وکړو، دا به مارک کړو. هغې څخه به وروسته بیا چې وکړو، کریټ والټ به ووهو. زه راځم دا ډکوم. نو ما دغه پاسورډ او نومونه هر څه ورکړه. اوس راځو دا چې وکړو، کریټ والټ ووهو. دا مو ووهه. دا مو چې ووهه، دا لاندې انډرسټوډ دی دوستانو، دې باندې به تاسو چې وکړئ، دې باندې به کلیک وکړئ. دا چې دې ووهه، نو دغه درې واړه چې دي، دا درې واړه ټک مارک کړئ ده، او بیا چې وکړئ په جنریټ دې باندې به کلیک وکړئ تاسو. او اوس به څه شی وکړئ، دا ووهئ تر څو دغه چې تر څو تاسو ته هغه حروف چې شي ښکاره شي. قدرمنو دوستانو، دې نقطې ته تاسو ډېر زیات خیال وکړئ. دا هر څه چې تاسو جوړوئ، لکه مخکې مونږ اوس جی پی ټي اکاونټ جوړ کړی، اوس چاپیرو ټوکن پاکټ جوړو، د دې هر یو پاسورډ نوم ټکي په ټکي باید دا تاسو ځان سره یاد ولرئ. کله چې امکان ولري تاسو نه د موبایل ورک شي یا هر شی پرې وشي، نو له هغې څخه وروسته تاسو کولی شئ چې همدغه ټوکن پاکټ په بل ځای کې اوپن کړئ. نو بل ځای کې چې اوپن کوئ، نو تاسو بیا مجبور یئ چې دا هر څه تاسو په یاد ولرئ. کوډ هم په یاد ولرئ، هغه نوم مو چې مخکې ورکړي هغه هم باید په یاد ولرئ، او دغه 12 حروفه چې تاسو ته کوم ښکاري که نه، دغه 12 حروفو ته تاسو وګورئ، ګوره دا په ترتیب باندې لیکل شوي، ګوره د 1 نه تر 12 پورې داسې لیکل شوي. نو کله چې ته بیا په بل موبایل کې دا اوپن کوي، دا بیا تا نه ټکي په ټکي غواړي، داسې نه شي ګوره چې دا ستاسو یاد ووځي. نو داسې وکړئ، له دې څخه سکرین شاټ واخلئ. سکرین شاټ مو چې واخیستلو، دا به ځان سره بیا ولیکئ. د دې څخه وروسته چې ولیکلو، کور کې اسناد چې چېرته ساتئ، یا فرض مثال هغه مهم شیان د ژوند چې چېرته ساتئ، دا په هغه ځایونو کې بیا باید چې وکړئ تاسو وساتئ. اوس راځو له دې څخه سکرین شاټ اخلو. نو داسې مخکې ځو. اوس موږ ته وایي چې دا کوم حروف چې تاسو لیکلي که نه، دا تاسو په ترتیب سره ولیکئ بیرته. که زه فرض مثال یو حرف انتخابوم که نه، چویس مې انتخاب کړي، ګوره دا نه اخلي. ما ته وایي چې ته په ترتیب ولیکه. موږ سکرین شاټ اخیستی دی، وضو چیک وو، هغه سکرین شاټ ته ځو، له هغې څخه دا ټکي په ټکي لیکو. هغه په ګیلري کې دی چې بلاست چویس او فینټ دی. نو دلته هم دا شیان لیکو زر زر. نو دوستانو، تاسو ولیدل چې دا مونږ ټکي په ټکي ولیکله، او له دې څخه وروسته دا لاندې چې کوم کنفرم لیکل شوی دی، دې باندې به څه وکړو، دې باندې به کلیک وکړو، مخکې به لاړ شو. په بعضو ځایونو کې دلته انډرسټوډ راځي، صحیح ده. بیا تاسو هغه انډرسټوډ ووایئ، او له هغې څخه وروسته به تاسو څه شی وکړئ، په دغې ځای کې دغلته کلیک وکړئ، دا مثبت علامې باندې. یعنې موږ به تاسو غواړو چې به دلته هغه پیسې اضافه کړو چې موږ دلته غواړو وساتو. دا خو جیبي بټوه ده. په دې کې تاسو کولی شئ چې د دنیا په سطحه چې دا هر څومره موږ ډیجیټل کرنسیانې ولرو، په دې کې ساتلی شو. نو زموږ له تاسو چې کومه په کار اوس هغه وهو. نو په مثبت علامې باندې مو کلیک کړئ، او دغه ځای چې دی، دغه ځای دا به لږ داسې ریفریش کړئ چې تر څو هغه موږ سره چې کومې کرنسیانې دي هغه را موجودې شي. نو موږ تاسو په دې کې د یو اس ډي ټي چې کوم ده، دا یو اس ډي ټي دا به انتخاب کړو. د دې دغه علامه چې دا مثبت ده که نه، دا به په منفي علامه باندې بدله کړو چې دا تر څو موږ سره چې شي، دا موږ سره تر څو اضافه شي. نو دا ما علامه منفي کړه چې منفي شو. تاسو به دلته وګورئ چې دا به سره دلته څه شوې ده، دلته موږ سره دا یو اس ډي ټي اضافه شوه. نو دوستانو، اوس راځو، موږ غواړو چې دغه ټوکن پاکټ د جی پی ټي اکاونټ سره څه لینک کړو. نو لومړی باید موږ تاسو ته د ریسیو چې کوم ښکاري که نه، په دې ریسیو باندې به کلیک وکړو. دا د ما دا ریسیو وهلو. اوس به څه شی وکړو، اوس دلته راشو، دغه کاپي چې کوم ده، په دې کاپي باندې کلیک وکړئ. کاپي مو ووهلو. اوس باید څه وکړئ، کنفرم چې لیکلی، دا کنفرم دا ووهئ. نو موږ به څه وکړو، دا مو کاپي کړئ. دا څه شو، کاپي شو. دا مو چې کاپي شو دوستانو، اوس له دې ځای څخه ډایرکټ ووځو. چې ووتو، اوس راځو ای جی پي ټي اکاونټ اوپن کوو. دا دی زما ای جی پي ټي اکاونټ. نو دوستانو، اوس راځو، موږ تاسو په دغه ویډراول باندې کلیک کوو. په ویډراول باندې چې کله موږ تاسو کلیک وکړو، هغې څخه وروسته دا چوز ویډراول اکاونټ ووهو. دا مو چې کله ووهو، اپ ډیجیټل کرنسي والټ دا ووهو. دلته یو مهمه نقطه دا ده یارانو، ټیر شل په ځای باندې بیپ شل انتخاب کړئ، یعنې هغه لرې کړئ. نو موږ به چې وکړو، هغه به لرې کړو، دا به انتخاب کړو. دې ځای کې به څه شی وکړو، هغه کوم کوډ چې موږ کاپي کړی دی، هغه به دلته څه وکړو، هغه به پیسټ کړو. دا دی، نو زه هغه کوډ چې کوم دلته پیسټ کوم. نو په دې ځای کې بیا زه څه ورکوم، هغه کوم پاسورډ چې ما ورکړی دی د ټوکن پاکټ، زه هغه پاسورډ ورکوم. نو یارانو، دلته ما پاسورډ مې ورکړی و. له دې څخه وروسته کنټینیو باندې کلیک کړئ. هغه ټوکن پاکټ به له دې اکاونټ سره څه شي، لینک شي. دوستانو، بلکل زموږ هغه ټوکن پاکټ هغه له دې سره لینک شو. نو ګورو چې ویډراول اکاونټ ومومئ تاسو.
ډیجیټل کرنسي والټ دا دی دوستانو تاسو وکړئ زمونږ هغه کوم اکاونټ چې هلته ټوکن پاکټ کې وو کنیکټ کې نو له دې څخه وروسته چې اوس موږ غواړو پیسې وباسو انټر ویډراول اماونټ دلته دا به ووهو او په دغه ځای کې به چیک دلته به پاسورډ وکړو نو د شي کو دا به ویډرا کوو په دې باندې هم تاسو پوه شئ اوس به تاسو ته زه دا طریقه پکې وښیم چې څنګه تاسو کولی شئ چې دا خپل لینک یو چاته ولیږئ چې تر څو هغو ته ډیپوزیټ وکړي پیسې در ولېږي او دا به هم پکې تاسو زده کړئ چې څنګه کولی شو چې د ټوکن پاکټ نه موږ جی پی ټي اکاونټ ته یا بل ټوکن پاکټ ته یا بل اکاونټ ته پیسې واستوو نو تر هر څه دمخه به تاسو راشئ په ډیپوزیټ باندې به کلیک وکړئ کله چې دا ډیپوزیټ تاسو انتخاب کړئ دلته به تاسو کوم انتخابوئ دلته به تاسو سمارټ اکاونټ انتخابوئ دا به انتخابوئ ځکه سمارټ اکاونټ چې دی دا موږ سره چې ده سرمایه ده یعنې که چېرته تاسو ډیپوزیټ کوئ نو سرمایې ته به یې کوئ که نه دا به تاسو نه انتخابوئ ولې په دې خاطر چې دا زمونږ ګټې ته راځي نو ګټې ته خو زمونږ ته پکار نه ده ځکه دا کوم روپۍ چې راځي هغه به زمونږ سرمایې ته راشي چې تر څو چې وکړي موږ پرې کار وکړو نو سمارټ اکاونټ چې کله موږ ووایو یارانو اول سر کې چې کوم دی بیپ شل دا څه شی کوو دا موږ تاسو انتخابوو یعنې په بیپ شل باندې کلیک کوو بیپ شل مو ووهلو له دې څخه وروسته اوس څه شی کوو همدغه کاپي کوو دا مو چې کله کاپي کوئ کاپي ورته وایي کاپي مو چې کوي نو هغه ملګري ته څه شی کوو په وټساپ کې لیکو نو هغه بیا د هغې نه څه یو اس ډي ټي به موږ ته راوستي نو خو دا چې اوس راځو موږ خپل دلته ټوکن پاکټ لرو نو راځم زه دا ټوکن پاکټ وهم او شی کوم دې ځای کې به زه پیسې واستوم ورته صحیح ته چې دا پیسې څنګه ولېږم راځو دلته به تاسو په یو اس ډي ټي باندې کلیک وکړئ دلته یو اس ډي ټي باندې کلیک وکړئ دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ هغې څخه وروسته به دغه لاندې چې کوم دغه لیکلی دی دا ټرانسفر ده په دې باندې تاسو کلیک وکړئ د ټرانسفر څخه وروسته یو بل ټرانسفر یې پورته لیکلی دی یارانو دغه ټرانسفر باندې به تاسو کلیک وکړئ کله چې دلته تاسو کلیک وکړئ نو تاسو وګورئ چې موږ سره په دغې ځای کې چې دی موږ ته ویلي چې ریسیو دلته به دا تاسو دا کوم لینک مو چې کاپي کړی هغه به پیسټ کړئ او په دغې ځای کې دغه څومره پیسې چې تاسو غواړئ ولیږئ هغه به بیا څه کړئ هغه به دلته ولیکئ او هغې څخه وروسته به دا څه کړئ دا به کنفرم کړئ فرض مثال زه وایم هماغه لینک دلته چې کوم هغه لینک دلته کاپي کوم کاپي مې کړي او اماونټ هماغه اندازه چې کوم چې کوم فرض مثال زه ورته وایم چې $100 به دلته چې کوم ولېږم نو بیا هغې څخه وروسته زه چې کوم دا کنفرم کوم خو ما ته وویلې چې مطلب تا سره بي ان بي نشته دی یا تا سره خپله ته پیسې دلته نه لرې نو دا نه لیږل کېږي کله تاسو پیسې دلته ولرئ یو بي ان بي ولرئ نو تاسو کولی شئ چې په ساده شکل سره دا واستوئ فقط یو بل کوډ هماغه د ټوکن پاکټ کوډ تاسو نه غواړئ نور کوم خاص شی نه لګوي بیا که چېرته زما تاسو د خپل اکاونټ وګورئ هغه خو ما تاسو ته په دغه شکل سره ښودنه په دې اکاونټ کې ماشاءالله ویلي چې تقریبا څو روپۍ لرم $853 دلته لرم دغه باندې یو اس ډي ټي باندې کلیک وکړئ دلته کله چې کلیک تاسو وکړئ هغه کومې پیسې چې موږ لېږلي دي که نه یارانو ته هغه دلته ټول څه کېږي ښکاري دلته تاسو وګورئ $1 $1.50 100 او دا منفي چې لیکلي دا په دې معنی چې دا موږ لېږلي دي او دا مثبت په دې معنی چې دلته راغلي دي او اوس به تاسو ته یو خوندور دغه وښیم چې فرض مثال تاسو ویډرا وکړئ یعنې تاسو پیسې وباسئ او له یعنې په دغه جی پي ټي اکاونټ کې چې تاسو پیسې وګټلې هغه پیسې تاسو په خپل ټوکن پاکټ مو چې لینک کړی هغې ته یې واستوئ نو زه په دې باندې به تاسو کار وکړو تاسو ګورئ چې ما سره په اکاونټ کې ماشاءالله څومره روپۍ موجودې دي 1609.32 چې دا ما ته معاش هم راغلی دی نو زه غواړم چې دغه پیسې څه شی کړم دا پیسې زه ویډرا کړم نو راځو لکه مخکې مو چې ویلي وو په څه شي باندې کلیک وکړو په دې ویډرا باندې کلیک وکړو کله مو چې په ویډرا باندې کلیک وکړو اوس ویډراول اکاونټ ووهو یعنې دغه دا برخه ووهو دا مو چې کله ووهله دغسې نو اوس دلته هغه اندازه لیکو چې فرض مثال موږ څومره پیسې استوو نو زه خو دا ټولې پیسې استوم 16.32 دوستانو یو نقطه مهمه بله دا ده تاسو وګورئ دوستانو دلته ما ته لیکلی فیس 233 روپۍ دوی زما نه فیس اخلي 1016.9 روپۍ دا ټولې مالته هلته نه جمع کېږي یارانو نو زه چې کوم پاسورډ ورته وهم او مخکې ځم خیر نو دوستانو دلته ما پاسورډ هم ولیکلو نو پاسورډ څخه وروسته زه په ویډراول باندې چیک کوم کلیک کوم نو یارانو تاسو ګورئ چې دې نه مخکې هم ما ویډراګانې کړي دي په 10 تاریخ باندې ما 3 شپېته ویستې دي په 9 تاریخ باندې 103 څلوېښت په 14 تاریخ باندې 104 او دا پاتې ده دا پورته مې وکړه نو دې ویډرا ته به چې شو لږ به ورته منتظر شو چې دا ویډرا چې شي دا سرته ورسېږي دغې وخت کې
لږ به تاسو منتظر شئ چې دا څه شي دا پیسې هلته انتقال شي. نو دوستانو تاسو دلته ګورئ چې موږ سره په خپل والټ کې 851 افیره 240 ډالر دلته موجود دي. دا که چېرته تاسو لږ شاته راشئ دلته به تاسو وګورئ چې ستاسو پیسې صفر شوي دي. اکثره وخت تاسو دلته بیا په تشویش کېږئ ما پیسې صفر دي صحیح د دې ځای نه لاړې دي پیسې. دا چې کله رسېږي نو دې ته به موږ منتظرېږو صحیح ده. دا ریکارډ وهو او دا چیک وو دغسې ریفریش کوو ورته به منتظر شو. نو دوستانو تاسو ولیدل چې ماشاءالله دا چې دا سکسسفل شو. راځو اوس هغه خپل ټوکن پاکټ ته دا وګورم 2488 ډالر دلته چې شو دا جمع شو دوستانو او زمونږ دا ویډرا په سمه توګه وشوه. بیا دوستانو موږ کولی شو چې د همدغې ځای نه دا پیسې په صرافانو باندې په ملګرو دوستانو باندې یا همدارنګه که څوک په خارج کې اوسېږي بعضې بانکونه دغه کولی شي چې کیش کړي هغوی باندې دا خرڅ کړو هغوی ته یې ولیږو موږ ورنه چې وکړو هغه پیسې واخلو. اوس به دوستانو درته په لنډ ډول دا سیستم به تشریح کړم او له هغې څخه وروسته بیا یو مسله پاتې کېږي چې هغه به بیا زه تاسو ته د معاش د محاسبې په اړه باندې خبرې درته وکړم. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته دا ښکاري په د اول سر کې که تاسو چاته دا سیستم تشریح کوئ دا یو انلاین صرافي ده. انلاین صرافي کې په دې معنی چې موږ او تاسو سره دوه ډوله کرنسیانې موجودې دي. یو موږ او تاسو سره فزیکي کرنسیانې دي بل موږ او تاسو سره ډیجیټلي کرنسیانې دي. فزیکي کرنسیانې که چېرته موږ او تاسو ډېرې وپېژنو امکان دې ولري چې 10-12 دانې د هېوادونو کرنسیانې وپېژنو مګر ډېرې موږ نور نه پېژنو لکه افغانۍ شوې ډالر شوې کلدار شوې یورو شوې تومن شوې دغه شیان دي. او په ډیجیټلي کې هم په همدغه شکل سره ډېرې زیاتې کرنسیانې موجودې دي. زموږ او ستاسو په دې سیستم کې کار دا دی چې فقط د کرنسیانو ایکسچینج کېږي په دې کې یعنې یوه کرنسي به اخیستل کېږي او په بله کرنسي باندې به څه کېږي بدلېږي او دا به خرڅېږي لکه صرافي ده. نو خو فقط دلته چې موږ تاسو سره په حیدري کې ورسره شهزاده کې دلته دغه صرافیانې دي دا موږ سره په فزیکي ډول دي او دغه صرافي چې ده موږ سره په ډیجیټل یا آنلاین شکل سره ده. دغه ځای کې تاسو ګورئ دوستانو چې ډیجیټل د کرنسیانو نومونه دي دا وګورئ دا ټول همدلته موږ تاسو سره شته دی. یعنې همدغه کرنسیانې یو دانه کرنسي اخلي په بله کرنسي باندې خرڅوي. یعنې په دې سیستم کار همدا دی. دلته دا لاندې ځي چې دوستانو دلته خپله ویلې دي صحیح ده داسې ویلې دي چې صحیح ده چې automatically buy at a low price from exchange A at the same time sell it at a high price from the B exchange. وایي چې مطلب یعنې موږ هڅه کوو چې کوم کرنسي چې ده دا موږ په ارزانه توګه واخلو او بېرته په لږ قیمته توګه خرڅ کړو او دا هر څه چې کېږي دا په اتومات ډول سره کېږي او په 40 ساعتو کې دوی چې دي 7 ساعته کار کوي. مطلب یعنې ډېر کار نه کوي فقط 7 ساعته کار نه کوي. نو ستاسو کار به څه شی وي دوستانو؟ ستاسو کار به دا وي چې تاسو همیشه لپاره کله چې تاسو اکاونټ ته داخلېږئ تاسو به دغه کوینټیفای په نوم باندې دغه کوم ځای چې دی تاسو به دغه ووهئ. کله چې تاسو دا ووهئ دوستانو دلته راځي تاسو ته کوانټایزیشن درته لیکي صحیح ده. اوس خو ما دا اخیستی دی خو کله چې تاسو نوی راشئ دلته داخل شئ پکې نو تاسو ته دغه د صفر په ځای باندې 2 لیکلي وي چې دوی درته لیکلي وي یعنې په دې معنی چې دغه ځای کې تاسو به دغه وهئ او تاسو به د یوې نه تر شپږو دقیقو پورې ورته منتظره کېږئ چې تر څو ستاسو هغه پیسې څه شي کړي ایکسچینج کړي. یعنې په دې معنی که چېرته تاسو دې سیستم ته داخل نه شئ او خپله پکې کار ونه کوئ نو دا سیستم په خپله کار نه کوي. دا که 10 کال هم تا دلته ایښی دا کار نه کوي او که 10,000 ډالر دې هم چولي بیا هم کار نه کوي دوستانو. یعنې په دې معنی چې دلته ستا شتون ضروري دی ستا اجازه دلته چېرته ضروري ده. دا وګوره دغه کرنسي دا وګورئ دا اول د فبروري وي یعنې ما ته 3 چانسه راکړي دي. څوک چې نوي داخلېږي هغوی ته 2 چانسه ورکوي. یعنې ما په دغې ورځ باندې دوی ما ته دا زما پیسې 3 ځله په دې باندې ایکسچینج کړی دی. په اول کې یې موږ ته 2 روپۍ موږ ته اخیستې دي صحیح ده او بیا بله کې دا پیسې دي او بله کې هم چې دي دا پیسې دي او دلته تاسو وګورئ له دغې ځای څخه یې اخیستې ده له دې ځای څخه اخیستې په دې باندې خرڅه کړې ده او دغې قیمت یې اخیستې دوستانو او په دې قیمت یې څه کړې ده خرڅه کړې ده. یعنې په دې معنی چې 15.502 یې اخیستې ده او 15.1 باندې څه کړې ده خرڅه کړې ده. نو دې کې مینځ کې چې هغه څومره پروفیټ یا ګټه پاتې شوې ده هغه ګټه بېرته راځي دا تا چې څومره انویسټمنټ یې کړی دی هغه ټول ارزربېږي او تا ته دلته څه کېږي لیکل کېږي. دغه نور په همدې شکل سره دا ټول هم همداسې څه شوي دي محاسبه شوي دي دوستانو. دا ټول سره جمع شوي دي دا چې کله جمع شي دوستانو نو دا چېرته موږ ته ښکاري دا به موږ ته ښکاره شي په ټوډے ارننګز کې یعنې چې نن موږ څومره ګټه کړې ده دا یعنې 12.1 ما دلته ګټه کړې ده. ټوټل دا کمیشن په څه معنی دا په دې معنی دوستانو چې کوم ملګري دوستان چې تاسو دعوت کړي دي هغو په سر باندې تاسو ته کمیشن درکوي. نو ما ته څومره کمیشن راکړی 349.0 راکړی او ټوټل ریوینیو په څه معنی یعنې دغه د روزانه ګټې څخه چې ما ته څومره ګټه راغلې 200 ډالر راغلې دا نوره ګټه خو پرېږده فقط د دې څخه چې لاسته راغلې ده.
بله مسله دا ده چې کله چې ما ته څوک پیسې واچي یا ما ته ډیپوزیټ وکړي که نه نو بیا به زه څه پوهېږم چې دا روپۍ ما سره چېرته جمع شوي نو زه به چې کوم دوستانو زه به په دې ولیټ فنډ کنورژن باندې کلیک کوم دلته به ما ته دوه دانې راشي یو چې دی دوستانو دغه سمارټ اکاونټ دی یو چې د فلیکسیبل اکاونټ دی سمارټ اکاونټ چې دی دا زموږ سرمایه ده چې ما تقریبا 419.2 سرمایه ګزاري کړې ده او فلیکسیبل چې دی دا زموږ ګټه ده په همدې ویډیو کې تاسو وکړئ چې ما خپله ګټه اوس ویسته دلته نوره ګټه نشته ده ګټه زه کولی شم چې هر وخت وباسم سرمایه زه نشم کولی چې وباسم او دلته چې دی اماونټ ټو بي کنورټډ دا څه معنی که چېرته تاسو غواړئ چې کوم اندازه پیسې تاسو ګټلې وي او هغه تاسو څه شی وکړئ هغه تاسو جمع کړئ د سرمایې سره چې پرې ستاسو سرمایه زیاته شي نو کولی شئ چې هغه اماونټ اندازه دلته وي او هغې څخه وروسته بیا څه شي کړه کنفرم کړئ نو ستاسو هماغه ګټل شوي پیسې به له سمارټ اکاونټ کې یا سرمایې سره یوځای شي او دې نقطې ته مو خیال وي چې بیا دا پیسې څه شي کېږي دا پیسې بیا له دې ځای څخه نه وځي ځکه دا سمارټ اکاونټ سره دی او دا بیا خپل هغه دغه لري پروسیجر لري چې په څومره وخت کې ته کولی شي دا پیسې وباسي بله که چېرته څوک تاسو غواړئ چې څه شی وکړئ کوم دوست یا ملګری مو دعوت کوي دې سیستم ته نو بیا به څنګه کوئ تاسو د شیر فرند چې کوم لیکلی دی تاسو به په دې شیر فرند باندې کلیک وکړئ کله چې تاسو کلیک وکړئ دوستانو دا کوم لینک دی دا لینک به تاسو ځان سره کاپي کړئ دا مو چې کله تاسو کاپي کړئ او بیا همدغه لینک به تاسو ملګرو ته ولېږئ بیا به هغوی په دغه لینک باندې شي تاسو سره جوین شي په دې باندې هم تاسو پوه شئ نو فکر کوم چې یو بله مسله به پاتې وي یا هم د دې چې موږ څنګه کولی شو چې خپل معاش محاسبه کړو یا معاش څه شته وایي او څنګه لاسته راځي دوستانو اوس به زه تاسو ته دا تشریح کوم چې موږ څنګه کولی شو دغه معاش څه شي ته وایي یا معاش څنګه محاسبه کېږي تر هر څه دمخه تاسو فقط زما دغې یو څو نقطو خبرو ته تاسو ښه خیال وکړئ دوستانو معاش چې دی ټوټل چې دی هغه $1.5 دی معاش $1.5 USDT دی چې دا په دوه کټګورۍ باندې ویشل کېږي یوه کټګوري چې دا $1.5 ده یعنې $1.5 دی او دویمه کټګوري چې بیا ده هغه هم $1.5 دی دوستانو هغه دلته لیکل شوي دا دی دا چې اوس تاسو $1.5 اول د A کټګوري کې واخلئ $1.5 دغه B کټګوري کې واخلئ نو دا به ټوټل به څومره شي دوستانو $1.5 به شي دا نو دوستانو اوس دا معاش څنګه اخیستل کېږي دا معاش هغه وخت اخیستل کېږي دوستانو چې تاسو 2000 ټارګټ شي کې دا دغه کې کراس کړئ یعنې په دې معنا چې اوس میاشت شروع شوې ده میاشت روانه ده او تاسو باید په خپلو ملګرو یعنې لیول 1 او لیول 2 کسانو باندې څه شی وکړئ تاسو باید 2000 انویسټمنټ وکړئ یعنې کوم کسان چې په لیول 1 کې دي او کوم په لیول 2 کې دي خو دې نقطې ته مو خیال وي کله چې تاسو رسمیت واخیسته د هغې څخه وروسته بیا تاسو دا کار شروع کوئ یعنې هغه د رسمیت یعنې 5 کسان چې اول کې تاسو راوستي دي تاسو به اول 5 کسان راولئ 5 کسان مو چې راوسته هغې څخه وروسته تاسو رسمیت اخلئ په 5 کسانو به تاسو 2.5 انویسټمنټ کوئ سرمایه ګزاري به ورباندې کوئ نو 250 سرمایه ګزاري چې پرې وشوه موږ تاسو ته رسمیت اخلو چې رسمیت مو درته واخیسته له هغې څخه وروسته به تاسو د هغوی سره کارمند شئ کارمند چې کله شئ نو بیا به هغې نو ستاسو معاش به له صفر نه شروع شي ستاسو کاروبار به هر څه له صفر نه شروع شي نو له صفر نه شروع کېږي تاسو باید 2000 ټارګټ په میاشت کې کراس کړئ که د میاشتې په سر کې تاسو رسمیت واخلئ دا به ډېره زیاته ښه شي که چېرته په 15 باندې رسمیت واخلئ دا به مطلب دومره ښه نه وي ځکه دا د معاش حسابونه فقط یعنې میاشت کې کېږي ځکه که چېرته میاشت دا ورځې تاسو باندې راکمې شوي نو بیا نشئ کولی چې دا دومره ټارګټ تاسو کې پوره کړئ نو د میاشتې په سر کې چې واخلئ یا د میاشتې په اخر کې که د میاشتې په اخر کې واخلئ په دې معنی چې راتلونکې میاشتې ته به ته اماده یو که د میاشتې په سر کې دې واخیستو نو په دې معنی چې همدغې میاشتې ته به ته اماده یي نو اولین کار به ستاسو دی چې تاسو به 2000 ټارګټ به چې کوئ دا به کراس کوئ یعنې په ملګرو دوستانو باندې کوم خلک چې انوایټ کوئ لیول 1 او لیول 2 یوازې پتا نه دی لیول 1 کسان چې دی او لیول او ستا لیول 1 چې دی هغوی بیا چې نور خلک راولي چې هغه ستا لپاره لیول 2 دي دا ټول انویسټمنټ باید څه شي 2000 شي که چېرته یو څوک وایي چې ولا زه دغه انویسټمنټ په یو کس باندې کوم پرې چې 2000 شي ما ته $1.5 معاش راکړي خو نه اوروله داسې نه ده که نه نو هغوی موږ تاسو نه دی ډېر پوهېږي په دې شیانو باندې دا چې دی که چېرته فرض مثال ته همدا یو کس راولې په دې یو کس باندې ته تقریبا داسې ووایي چې 2000 انویسټمنټ وکړې نو په یو کس که چېرته وکړې تا ته څو روپۍ درکړي 25 روپۍ درکړي یعنې د کس په سر 25 دي که چېرته په 2 کسانو دې وکړې 50 درکړي که چېرته په 3 کسانو دې وکړې 25 درکړي که چېرته په 4 دې وکړې 100 درکوي یعنې د کس په سر باندې څو دي د کس په سر باندې ته 25 روپۍ راکوي هغه وخت چې کله 2000 انویسټمنټ وشي او که چېرته مونږ بیا په 10 کسانو باندې 2000 انویسټمنټ وکړو که زیات شي خیر دی چې کم نه شي نو بیا مونږ ته څو راکوي بیا مونږ ته $1.5 راکوي ځکه که تاسو دا 10 راوالی د هر کس په سر یعنې په 25 کې ضرب کړئ دا به څه شي دا به ټوټل مونږ تاسو سره $1.5 شي یعنې $1.5 به شي یعنې A کټګوري معاش تاسو واخیسته اوس راځو B کټګوري ته
یعنې 9,500 خو دې واوسو د بي کټګوري چې دی دا لږ په سخته پوره کېږي. کله چې تاسو دوستانو په اول صورت کې تاسو 2000 ټارګټ پاس کوئ، یعنې 2000 ټارګټ تاسو ووهئ، بیا به له هغې څخه وروسته تاسو ته $15,000 معاش یعنې وټاکل شي نور، یعنې دا نور شو. یعنې 9,500 خو تاسو اخیستی دی، دا بیا هغې سره نور جمع کوو. که چېرته تاسو 3,000 کې یعنې دا ټول ټوټلي کوم انویسټمنټ چې ستاسو دی دا مو که 3,000 کې نو ستاسو معاش به وصلو 12.5 ته وخېږي. که فرض مثال تاسو 8,000 کې دا ټوټلي نو تاسو به دا 300 ته وخېږي. که فرض مثال تاسو 14,000 کې البته په همدې میاشت کې ګوره نو دا به 408.5 ته وخېږي. که چېرته 19,000 مو کې دا به 623 ته ورسېږي. که چېرته 20,000 مو کې دا به څو ته ورسېږي 9,500 ته. نو 9,500 موږ سره دا شو 9,500 اخوا دي 9,500 $1,500 معاش شو دوستانو، دا $1,500 شو. نو د معاش محاسبه په دې شکل سره کېږي. او بله مهمه مسله پکې دا ده دوستانو چې دلته د اعلان لیکل شوی ده. که چېرته په میاشت کې ستاسو دا انویسټمنټ چې کوم دی که نه دا تقریبا داسې ووایي چې دا د 50,000 نه 9,999 پورې شو، نو بیا تاسو ته د همدغې پیسو 1% دی چې کوي ګټه درکوي په دې میاشت کې. او که چېرته دومره شو بیا 5% ګټه درکوي، که چېرته دومره شو بیا دومره 8% ګټه درکوي. یعنې دا ستاسو هغه ټوټلي انویسټمنټ دی لیول 1 او لیول 2 کسانو باندې. اوس خبره دا ده چې تاسو به څه پوهېږئ چې ښه چې فرض مثال زموږ کسان څومره شوي دي څومره نه دي شوي، نو تاسو به څه شی وکړئ، تاسو به لاړ شئ اکاونټ ته خپل. صحیح ده؟ کله چې تاسو اکاونټ ته لاړئ نو تاسو به په څه شی وکړئ، دغه ټیم چې کوم دی ټیم یې چې لیکلی په ټیم باندې به تاسو څه شی وکړئ، تاسو به په ټیم باندې کلیک وکړئ. نو زه راځم په دې ټیم باندې به دلته کلیک کوم، ستاسو هر څه به په دې کې جوړ شي. له هغې څخه وروسته دوستانو تاسو به څه شی کوئ، یعنې تاسو به تاریخ انتخاب کړئ. تاسو به داسې تاریخ انتخابوئ چې هغه د رسمیت نه مخکې ورځې پکې حساب نه کوي. ګوره د رسمیت نه وروسته ورځې تر اوسني تاریخ پورې چې دا اوس په هر تاریخ کې تاسو قرار لرئ دا به پکې تاسو یعنې حسابوئ. خو دا چې مطلب ما خو اوس دا د میاشتې سر دی، دا د فبروري 2مه ورځ ده نن، نو زه به تاسو ته څه وکړم، زه به هڅه وکړم چې تاسو ته خپل دا د تېرې میاشتې یعنې د جنوري معاش وګورم چې ما څومره معاش هلته اخیستی و یا څومره شوی و، هغه به زه تاسو ته محاسبه کړم چې هغه ته څه شي راشي. نو زه به اخوا ته هڅه وکړم. ګوره فرض مثال دا جنوري میاشت ده، صحیح ده؟ یعنې د 2024 کال دوستانو اوله میاشت ده دغه ده. زه به دا تاسو ته محاسبه کړم. نو زه وایم چې د اول تاریخ دا سټارټ دی او 31 تاریخ دا اند دی، نو ټوله میاشت ما په نظر کې ونیوله. نو اوس راځم زه دا خپل معاش محاسبه کوم. ټوله میاشت ما په نظر کې ونیوله دا دی. نو ما ته راغی ګوره دلته تاریخ ولیکل شو په دې ځای کې دا تاریخ شو 2024 د اولې میاشتې اول څخه د 2024 د اولې میاشتې 21 پورې. اوس راځو دوستانو تاسو دلته وګورئ دلته لیکلي دي لیول 1 دلته لیکلي دي لیول 2 کسان. لیول 1 هغه ما چې داوت کړي، لیول 2 هغه کسان دي چې دغه زما ملګرو داوت کړي دي. نو ما چې داوت کړي تقریبا دا څومره کسان راځي، تقریبا داسې وایي چې 15 کسان راځي. زما ملګرو چې داوت کړي کور آباد الله تعالی دې داسې خلاصمن لري. تاسو ګورئ 19 کسان یې دا داوت کړي دي. نو تاسو اوس خپله ولیدئ چې زما هغه کسان چې دی دا د 30 نه اوښتي دي. ګوره د 30 نه اوښته او زما او ما چې خپله مطلب څومره انویسټمنټ کړی دی په دې لیول 1 کسانو باندې هغه 1928.9 دی. یعنې ما په خپله په لیول 1 کې ما دا 2000 ټارګټ ګوره دی کراس کړی. که تاسو د دې نه ډارېږئ ولا چې 2000 خو ډېر زیات دی نو تاسو مه ډارېږئ. 2000 په تاسو باندې نه دی، 2000 چې دی هغه په تاسو او په لیول 2 باندې دی. نو دا اکثر به چې کوي د لیول 2 د کور آباد دا اکثر د ټولو ملګرو ته لیول 2 کوي. او دلته دغه د لیول 2 په واسطه چې څومره شوي 19,316 شوي ګوره، یعنې دوی ماته مې زما لپاره ډېر زیات کړی دی. او دلته دوستانو دغه 8.15 څه شی دی، دا 8.15 چې کوم دی دغه دا ماته هغه د لیول 1 کسان چې ما راوستي دي نو ټوټلي دومره دغه کمیشن دی هغوی لخوا ماته راغلی. او لیول 2 کسان چې زما ملګرو راوستي هغوی لخوا ماته 220 راغلی. نو اوس د دې اصلي محاسبه څنګه شو؟ د دې اصلي محاسبه داسې شوه دوستانو چې زما نفران خو چې دي دا د 30 نه اوښتي دي. صحیح ده؟ نو چې د 30 نه اوښتي دي نو زما د انویسټمنټ هم چې د 2000 نه اوښتی دی. نو په دې معنی چې $900 معاش خو زما چې شو وشو. او که په چېرته داسې په ساده شکل یعنې زه یو بل تاریخ درته انتخاب کړم، زه به فرض کړه دا 9 تاریخ به زه تاسو ته محاسبه کوم دوستانو. تاسو دې تاریخ ته وګورئ دوستانو چې دلته ما سره څومره شوی دی. ما یو کس راوستی دی او 309.4 ته دلته انویسټمنټ شوی دی او همدارنګه 22 کسان زما ملګرو راوستي دي او 1915 دوی کړی دی. نو اوس به اول موږ داسې وکړو چې دغه څومره انویسټمنټ چې شوی دی دا به موږ څه شی کړو دوستانو، دا به موږ راولو، دا به سره څه شی کړو، دا به په کالکولیټر ماشین حساب کې جمع کړو سره. نو دوستانو وایو چې 309.4 جمع
اوس دغه لاندې چې کوم لیکل شوی دی 1915.50 دا ورسره جمع کړو 1915.50 دا ټوټلي چې شو دا د 2215 یعنی په دې معنی چې د 2000 نه واوښتو چې 2000 نه واوښتو په دې معنی چې اوس موږ د هر کس په سر باندې موږ څومره راکړي د هر کس په سر باندې موږ ته 15 راکړي اوس تاسو کسانو ګورئ کنه چې څو کسان راغلي دي ګوره راغلي دي نو 23 کسان 22 لاندې دي یو پاس دی نو څو شو 23 کسان راغلي نو 23 کسان چې راغلي اوس معاش څومره شو نو په دې معنی ما تاسو ته وویل چې د کس په سر باندې 23 راغلي د کس په سر تاسو ته 15 درکړي نو ستاسو دلته د معاش څومره شو اوس ویل لپاره ستاسو معاش شو تقریبا 1515 ډالر دا ستاسو معاش دی او که چیرته فرض مثال موږ د بل تاریخ په دې کې انتخاب کړو دوستانو یعنی په دې کې هغه کوم پخوانی تاریخ چې زما خپل ټوټلي دی دا تاریخ پکې انتخاب کړو د دې محاسبه بیا څه شی ده دا هماغه رقم محاسبه ده فقط موږ تاسو څه شی کوو یعنی لکه د کسانو په هغه خوبني حساب ځکه دېرش نه خو هغسې نه موښتي اوس به موږ دغه انویسټمنټ چې کوم دی دغه پورته ده دا به چې کو دغه موږ تاسو دا سره جمع کړو صحیح ده یعنی 1928.9 جمع اوس به څه شی کوو 11,360.8 دا مې ټوټل جمع کړي تاسو وکړه دوستانو چې دا څومره شو 14,215 اوس تاسو داسې وکړئ هغه جدول ته لاړ شئ یعنی په دې معنا دوستانو چې دغه د 9,500 خو موږ معاش اخیستی هغه خو وشو ځکه چې 2000 ټارګټ هم کراس دی او د 10 کسانو نه اضافه دي تاسو هغه نور معاش محاسبه کوئ نو زمونږ هغه ټوټلي انویسټمنټ په دې میاشت کې څومره شوی دی 14,215 اوس بل طرح شو نو دوستانو تاسو هلته ولیدئ چې زمونږ هغه ټوټلي معاش چې و هغه څومره شوی 14,215 دغه رقم دا وګوره 14,000 دا دي پکې دوستانو 14,000 پکې دا دي او موږ په دې ته مخامخ څومره معاش لیکلی 408.5 نو په دې معنا چې 9,500 هغه دی او 408.5 دا دی تقریبا 1220.5 دا ټوټلي معاش زموږ د دې میاشتې دی نو په دې میاشت کې زه دومره معاش اخلم او دا چې بیا نور هم زیاتېږي نو دا همداسې چې کېږي مخکې روان دی په خیر سره تاسو ټول دې الله تعالی آباد خوشحاله سرفرازه لري د یو ودان امن او باعزت افغانستان په هیله ټولو ته ښه وخت خدای په امان